او هغه ته ووایي ګلخانه زویه نن نه پس به زه دانې په تلاش کې ډېره لرې ځم ځکه چې دلته خو نږدې ځایونو کې دانه نه میلاویږي خو مما چې ته د دانې په تلاش کې لاړه شې نو زه خو به بیا جاله کې یوازې یم داسې نه وي ما باز جاله کې یوازې وګوري نو هغه خو به بیا ما وخوري ماما پلیز ته ما جاله کې یوازې مه پرېږده شانو چې دا خبره واوري نو بیا چوپ شي او په سوچ کې لاړه شي پس دا چې بیا سحر شي پس بیا شانو د دانې په تلاش کې روانه وي هغې خو خپل زوی جاله کې یوازې نه پرېښودو د دې وجې هغه مینا چیړیا خواته لاړه شي چیړیا زما مدد وکړه زه خو دانې په تلاش کې روانه یم پس ته زما په جاله کې ګلخان سره کښېنه ځکه چې هغه خو یوازې یریږي او ما دانې په تلاش کې نه پرېږدي صحیح ده که نه شانو خورې زه خو نن روانه ومه پس چې ته وایې زه به ستا دپاره پاتې شمه او ستا زوی سره به جاله کې کښېنمه پس ته د دانې په تلاش کې بېغمه لاړه شه هېڅ فکر مه کوه صحیح ده مینا چړیا پس زه ځم زما د زوی خیال ساته بیا شانو دانې په تلاش کې لاړه شي او مینا چړیا ګلخان سره جاله کې کښېني بیا لږ وروسته ځنګل ته یو خطرناک باز راشي هغه دواړه چې باز وګوري نو ډېر زیات ویریږي ګلخانه زویه چپ شه اواز ونه کې ځنګل کې خطرناک باز ګرځي داسې نه وي هغه مونږ وګوري نو بیا خو به هغه مونږ وخوري چپ چاپ کښېنه اواز ونه کې په دې اورېدلو سره ګلخان مینا چړیا وزرو کې پټ شي او بل طرف ته باز ووایي هوی هوی دې ځنګل کې خو څوک نشته چې زه یې شکار وکم ما ته پکار دي چې زه بل ځنګل ته لاړ شم او زه به هلته شکار وکم دې ویلو نه وروسته باز هغه ځای نه روان شي نو بیا لږ وروسته شانو دانې سره واپس راشي شانو چې خپل زوی ګبراو وګوري نو مینا چړیا نه تپوس وکړي مینا چړیا دا زما بچې ولې ګبراو دی څه شوي دي نو داسې بیا مینا چړیا شانو ته هر څه ووایي چې ځنګل ته یو خطرناک باز راغلی و او ما ستا زوی بچ کړو شانو چې دا خبره واوري نو ډیره زیاته خوشحاله شي نو بیا ګلخان موم وایي ماما دا انټي خو ډیره ښه ده دی خو زما ژوند بچ کو شانو خورې یوازې ژوند کول ډیر مشکل دي که زه دلته نه وم او ما ستا مدد نه وی کړی نو ستا زوی به نن ژوندی نه وی نو د دې وجې نه موږ ته پکار دي چې موږ په یو ځای ژوند وکړو او هاو مینا چړیا تا خو زما سترګې کولاو کړې پس نن نه وروسته به ته زما ملګری یې موږ به یو ځای ژوند کوو او یو بل مدد به کوو نو داسې بیا هغې به ډېرې خوشحالۍ سره خپل ژوند کولو ګډونو ماشومانو د کهاني په دې ځای ختمه شوه د دې کهانۍ را روان پاټ موږ په بلې ویډیو ورکوو او که ویډیو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او مخکې شیر کړئ